دوستانو د ګیلمنې خلاف چې کوم وکیل کیس دایر کړی و د هغه وکیل له خولې نه خبرې اورو. د هغه وکیل اوس تازه انټرویو راغله چې د دې باندې چې کوم کیس دایر کړی و د دې خلاف های کورټ کې، نو د هغه په اړه باندې د خبرې کړې دي او د ټولو ټیک ټاکرانو په اړه باندې خبرې کړې دي. کوم چې ماښام ټیم دوی لایف راځي او په لایف کې غلطې خبرې کوي، یو بل ته غلط پنشمنټونه ورکوي. نو خاص کار د ګیلمنې په اړه باندې دغه وکیل څه وایي، د دې وکیل له خولې نه اورو چې شاهنام خان هم ورسره دی. نو دغه مکمل معلومات او د مکمل خبرې راځي په دغه ویډیو کې وګورو. دغه ویډیو تر اخره پورې ګورو. راځي کم نیمولی شو د مردان د پولیس د سیډ نه دا واپس راوتی دي، دا په ضمانت باندې دي، دا به عدالت ته ځي. معافي نشته داسې چې یاره مطلب چرته لاړ شي چې غلط کار کوي معافي نشته. ګفټینګ ته کې د کنزلو دپاره ګفټینګ کې ته یو ښه نیک کار دپاره ګفټینګ وکړه، د بنیر دپاره ګفټینګ وکړه، کم غریب سړی دی د هغه دپاره ګفټینګ وکړه، نو بیا به ډېره ښه خبرې. زیاتره پکې اوس هوسټران دا وایي چې یاره موږ پېښور پرېږدو، موږ به اسلام آباد پرېږدو او موږ به بهر وطن ته لاړ شو، یا به موږ پېښور پرېږدو اسلام آباد ته به لاړ شو. چې دا قانون پوره په پاکستان کې دی، دا قانون صرف په پېښور یا په مردان یا په نوخار کې نشته. دغه شان لایف زه کوم نو ما دې اول ونیسي، که زما ورور کوي ادي ونیسي. زیاتره پکې دا وایي چې یاره په دې پیسو باندې زموږ چوله روانه ده، زموږ د ژوند هغه زغل پرې روان دي، او چې دا خبرې موږ بندي کړو یا دا کانټینټ موږ بند کړو، موږ ته به ګفټینګ نه کېږي. په پېښور های کورټ کوم دا کیس موږ جمع کړی دی، په اسلام آباد های کورټ کې، راولپنډي های کورټ کې موږ دا کیس سبمټ کړی دی. د هغې نه علاوه موږ ورپسې روان یو په لاهور های کورټ کې هم موږ دا کیس جمع کوو. چې کم ګند روان دی په دې سوشل میډیا باندې، دا به موږ ختمو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد عزیر او تاسو ګوره بدلون د خپل سوچ. قدرمنو په دې معاشره کې او په دې سیمه باندې زمونږ پښتانه ځوانان او پیغلي د اغي د سایډ نه په ټیک ټاک پلیټ فارم باندې او د اغي ترڅنګ چې نور کم سوشل میډیا پلیټ فارم دي پاغي باندې ډیره زیاته فحاشي روانه و او یعنی په روانه و تاسو قتل چی معاشري کې ډیر لوی بګاړ پیدا کېدو او روانو او دا غي نوې جنریشن ډیر زیات خرابېدو. پاغي کې بیا څه شخصیات را پاسېده او دغه فحاشي خلاف اغي لوی قدم واغستو. دغه قدم سو کال او چلیدو، خو پاغي کې بیا ثاقب الرحمن او داغي ټیم شاهنام خان او داغي ترڅنګ چې داغي کم ملګری دي اغي او د ډیر په ډاډ باندې ډیر پکلک باندې درو دغه غږی پورته کو کتر هر حد پورې وی مونږ بزو او دغه فحاش خلک با رانیسو دی به قانون ته وړاندې کوو. قانون پکې اوس خپل اړخ نه هم نیوکې کوي او دغه خلک رانیسو څوک چې په دې معاشره کې فحاشي خوري. دا وخت زما سره ثاقب الرحمن بھائی موجود دي، پوره ټیم موجود دي. د دې سره خبرې ترې کوو چې د ټیک ټاک فحاشي خلاف چې کم دوی یو لوی قدم اخیستی دي په دغه اړه دې تپوس کوو. ډیر زیات سوالات راځي، ډیر زیات خبرې ترې دي. غواړم چې دغه زر دي سره وکم او تاسو ته هم خبر کو، تاسو هم دغه خلکو سره ودرېږئ څوک چې دغه ګن خلاف دي. ثاقب الرحمن صاحب یو جان مننه تاسو د وخت راکولو او تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو د دغه فحاشي خلاف یو کیس دایر کړی دی. ډیره زیاته مننه کوم. لومبي سوال مې دا دی چې دغه کیس تاسو په کم نوعیت باندې دایر کو او څه مقصد او څه غرض باندې؟ مننه جی، شکریہ. زمونږ مقصد او سوچ دا دی زمونږ د ټیم چې کم خلک چې په ټیک ټاک باندې فحاشي پیلاوي، غلط کانټینټ کوي، غلط لایوز کوي، د هغې خلاف دی چې دا کانټینټ ختم شي. ښه کانټینټ دی وي نو موږ به سپورټ کوو. زمونږ ټیم شاهنام حنیف موږ به سپورټ کوو، خامخا به یې کوو، د هر سړي به یې کوو. خو چې غلط کانټینټ وي د هغې خلاف یو د معاشرې فایدې لپاره موږ راوتي یو او دغه اقدام به چلیږي. صحیح. دا راته وایي ثاقب الرحمن صاحب چې دا څیز خو چونکې د ډېر زیات وخت نه روان و، تاسو ولې د لومبي نه په دې باندې کار نه کو یا په دې باندې تاسو کیس نه دایر کو؟ ولې دا دومره څو کاله پس تاسو په دې باندې کیس دایر کو ودرېدی؟ چې ګوري په دې باندې زموږ ټیم ډېر سوچ کړی دی. په دې باندې هغه سوچ موږ کړی دی چې دا کیس الریډي په های کورټ کې هم شوی، یو وکیل کړو، بیا په هغې کې دا راغلی و بیان چې دا ټیک ټاک ته بین شي. زموږ د ټیم زموږ دا سوچ دی، زه خپل هم دا ټیک ټاک استعمالوم، زما فیملی هم استعمالي، زما دا ټول ملګري هم کوي. خو زموږ دا سوچ دی چې نه موږ به ټیک ټاک نه بین کوو. زموږ مقصد صرف دا دی چې ګوره دا کانټینټ چې کم دی دا غلط دی، فحاشي ده، موږ به دا به ختموو چې دا فلټر کو، دا سیز ختم کو. آیا هر سړی دی چې څومره خلک دي دا د استعمالي موږ به سپورټ کو، زما ټیم به کوي، زه به موږ اول به زه کوم، دا نور خلک به بیا کوي. نو دا د کانټینټ خلاف جنگ دی، دا الریډي دا چلی دا سوچ زموږ ډېر پهله نه و. خو په دې کې دا و چې دا ټیک ټاک په بین شو، دا سیزونه وی پی این به بیا استعمال شو. نو موږ وی پی این دا سیزونه نه یو، موږ وایو چې دا کانټینټ ختم شي، دا فلټر شي، دا خلک ته په درست لار باندې راشي. نو ډېره ښه خبره ده. پروسس څه دی چې دې کې مونږ وکړو څو کسانو باندې اف آی آر شوی چې هغې پکې اریسټ شو او د هغې بیا دغه خبرې دغه موقف راغی چې یاره د نن نه پس به مونږ غلط کانټینټ نه کوو. ځینې څیزونه مونږ وکړه چې هغې په دغه وهلو باندې یا په دغه ګرفتارۍ باندې فخر کوي. د دې نو پس قانون
د دې مړی ته یا د دې ګریوان ته به بیا لاس ورچي اف آی آر په دې شوی دی نو دوی به قانون ته راځي عدالت ته به دوی راکاږلي کېږي ګوري دا خلک چې کم نیولي شوي د مردان د پولیس د سیډ نه دا واپس راوتي دي دا په ضمانت باندې دي دا به عدالت ته ځي د دې به تاریخ کېږي دا به پیش کېږي هلته کې به خپل موقف ورکوي چې ته ولې نیولی شي په کم بیس نه دا د هغوی سټیټ سره سټیټ به څه ډیسایډ کوي یا د هغوی دغه دی خو کورټ ته به دا پیش کېږي دا په ضمانت باندې دي ټیک ته جی دا راته وایي چې زیاتره د خلکو دغه دا سوچ دا دی چې دا کم نمونه چې دي یا اف آی آر چې دي دا نمونه ستاسو ټیم ورکړي دي جی نو ستاسو ټیم دغه خلک نامینیټ کړي دي دغه نمونه تاسو ورکړي دي چې کنه نه جی مونږ د چا نوم نه دی ورکړی ولې مونږ نوم نه دی ورکړی زمونږ کار کانټینټ سره دی مونږ د شروع د ورځې نه شاهنام شو زه شوم یا حنیف شو مونږ دغه خبره بار بار دا کوو چې زمونږ کار کانټینټ سره دی مونږ کانټینټ ور مخامخ کړی دی که هغه زما روري یا زما ارسو کې یا زما که دا ویډیو دغه شان لایو زه کوم نو ما دی اول ونیسي که زما رور کوي ادي ونیسي یا دی کوي سو ارسو کوي زمونږ کار کانټینټ سره دی مونږ کانټینټ ور کړی که هغې کې هر څوک راځي اب په هغې کې رانیولې کېږي به او سټیټ پر هغه های کورټ یا چې څومره دغه دي ای به دا ډیسایډ کوي چې چاته څه سزا ورکوي د هغې کار دی مونږ د چا نوم نه دی ورکړی یو زما خپل ځاني دا تپوس دی چې هوسټل خو ناست دي هغه موبایل ته ناست دي جی هغه خپل هوسټینګ کوي په دې کې غټه ګناه د ګفټر هم ده او په دې کې غټه ګناه د ویورشپ هم ده مطلب که کنزل نه کوي زمونږ پښتنو کمیونټي دا سره چې سو کنزل نه کوي رد نه وي نو هغه ته سوکینی نه ویورشپ او زیاتره هوسټلان هم دا ګیله کوي جی نو آیا دغه ګفټرز خلاف او یا دغه ویورشپ چې کم ناست دي د دې خلاف داسې اقدام شته یا قدم شته کنه صرف د هوسټل خلاف قدم دی چیرې دی به بس کنزل رد بد دا بنوي جی ګوري دا اقدام دا اول خود د سړی د پکار دا دی چې دا کم ګفټینګ کوي د چا په کور کې روټۍ نشته او لګیا دلته کې ګفټینګ کوي اول په هغه په معاشره کې چې د همسایه چې کم دی هغه د لوګي مړي ته لګیا ګفټینګ کې لګیا نو ته خو اول دا سوچ وکړه چې دا ګفټینګ ته کې د کنزلو لپاره ګفټینګ کې ته یو ښه نیک کار لپاره ګفټینګ وکړه د بنیر لپاره ګفټینګ وکړه کم غریب سړی دی هغه لپاره ګفټینګ وکړه نو بیا به ډېره ښه خبرې ته خو لګیا چې د کنزلو لپاره ګفټینګ کې نو دې خلکو ګوري چې کانټینټ بین شي نو ګفټینګ الریډي بند شو نو دې خلکو ته اول لا پکار دی چې کم سړی ګفټینګ کوي نو دا سړی اول په ذهن کې دی دا سوچو چې جزه سو کومه د بجلی بل ورکول نه شو لګیا د ګفټینګ کوي نو دا خو غلط دی نو د لپاره چې الریډي کانټینټ ریموو شو نو ګفټینګ بم ریموو کی زیات تر پکې دا وایي چې په دې پیسو باندې زمونږ چوله روانه ده زمونږ د ژوند هغه زغل پې روان دی او چې دا خبرې مونږ بندي کو یا دا کانټینټ مونږ بند کو نو مونږ ته به ګفټینګ نه کیږي زمونږ ژوند به په مشکل کې شي کنه جی نو هغې دپاره بیا څه داسې اقدام دي داسې تاسو سره څه ټیم یا څه دغه شته چې تاسو ته ویلی شي چې یاره تاسو له به مونږ په کور دننه یو بزنس شروع کو یا داسې څه اکټیویټي به شروع کو خو داسې مه کوئ ګوري زمونږ ټیم مونږ 500 خلکو دپاره روزګار شروع کړی دی د غریبو خلکو لپاره ټیک شو دا چې کم خلک دا خبره کوي چې زموږ روزګار پدې چلیږي کنه ای د پاره موږ ښه روزګار شروع کولی شو ټیک شو ښه روزګار ښه کانټینټ ته شیر کوي موږ به سپورټ کوو ښه ګفټینګ به کیږي ښه کانټینټ ته شیر کوي راځي دی موږ سره دی یو ځای شي موږ ورته روزګارونه هم ښیو موږ ورته لارې هم سیده کوو چې په دې باندې خبرې وکړه پوډکاسټ یې کوه په دې باندې دا سیز کوه په معاشره کې ډېر خبرې دي ډېر ایشوز دي په هغه ایشوز دي کوي لګیا دي کانټینټ موږ هم سپورټ کوو زیات تر پکې اوس هوسټلان دا وایي چې یاره مونږ به پیښور پریږدو مونږ به اسلام آباد پریږدو او مونږ به بهر وطن ته لاړ شو یا به مونږ پیښور پریږدو اسلام آباد ته به لاړ شو مردان به پریږدو پیښور ته به لاړ شو نو آیا په ضلعو بدلېدو سره یا دغه شان دغه تلو سره په هغې باندې دا کیس ختمېدی شي که نه مطلب څو پورې چې دا کانټینټ نه وي پرېښي نو هغې پورې به دې ګرفت کېږي یاره چې کوم سړی دا خبره کوي که نه هغه خو انتهایی غلط سوچ لري هغه ځکه غلط سوچ لري چې دا قانون پوره په پاکستان کې دی دا قانون صرف په پیښور یا په مردان یا په نوخار کې نشته دی دا قانون پوره په دنیا کې دی های کورټ مونږ به چې دی صفا خبره ده دا وکړم که نه چې انټرنیشنل به هم مونږ زور پسې که هغه په دوبۍ کې که هغه په کراچۍ کې په لاهور کې په اسلام آباد کې په یو کې هر چېرته چې ناست دی مونږ به یې اپروچ کوو ځکه به یې اپروچ کوو مونږ به خپل کیس فایل کوو به په دویمه خبره زه تاسو ته دا وکړم د پیښور نوالی په پیښور های کورټ کوم دا کیس مونږ جمع کړی دی په اسلام آباد های کورټ کې راولپنډي های کورټ کې مونږ دا کیس سبمټ کړی دی د هغې نه علاوه مونږ ورپسې روان یو په لاهور های کورټ کې هم مونږ دا کیس جمع کوو د هغې وجوهات صرف دا دي چې یو سړی دلته نه لاړو اسلام آباد ته یا چې دی پنجاب ته لاړو او هغه چې ما خو ضمانت په پیښور کې اخیستی او زه خو پروت په اسلام آباد کې زه خو به لایف کوم نو دا امپاسبل ده دا کیس په پوره دنیا کې دا معاشره به مونږ صفا کړو د معاشرې مطلب دا دی پوره معاشره چې دا کم ګند روان دی په دې سوشل میډیا باندې دا به مونږ ختمو دې خلکو خو په لکونو په کروڑونو روپیو ګټلې جی که پاکستان پرېږدي دوبۍ ته لاړ شي یورپ سایډ ته لاړ شي هلته به څه ترتیب هلته به مو پسې ځئ که نه بس هلته به تاسو بیا ماف کوئ پرېږدی به ما خو تاسو ته دا
وې توبه دې وباسي کانټینټ ته ښه شیر کوي مونږ به یې سپورټ کوو او چې نه لاړ شي لکه ګورئ دا سیمونه راشي یا پروکسیانې وي پی ان استعمالیږي او هغوی لګیا دي په دې باندې لایف کوي او زه دلته ورته چوټ ورکړم چې زه به ستا دلته توبه وویسته لاړ شي په یو کې مکه ګند بیا شي شروع کړو د پښتو معاشره کې بیا دا چیز راځي نو دا چیز به مونږ ختمو دا مونږ ټیک ټاک ته هم ریکویسټ کړی دی مونږ هغوی ته هم لیټر کړی دی نیشنل سایبر کرایم ته مونږ کړی دی هغوی مونږ ته هم ټایم راکړی چې تاسو راشئ تاسو ټیم راشي مونږ سره کښېنئ مونږ سره خبره وکړئ چې کوم دا تاسو کیسونه جمع کړي دي په دا کیسونه مونږ ته پیټیشنز مونږ ته د دې کاپیانې هم راکړي هغه الریډي کورټ لیګلي دی هغې ته هر یو سیز شوی دی نو دا هر یو ډپارټ ټیم دی په هغې کې پی ټي اے ځکه دی چې کوم دا خلک اللیګل سیمونه خرڅوي هغه هم دی پکې په دې کې نیشنل سایبر کرایم هم دی چې کوم سایبر کرایم کېږي په دې کې لګیا دی غلط کانټینټ شیر کېږي هغه هم دی او په دې کې چې دی انټرنیشنلی مونږ لا هم چې دی هغه وکیلان هایر کړي دي هغوی به هم هلته کیس جمع کړي دا داسې نه ده چې ما دلته جمع کړو هلته کې به نه جمع کېږي مطلب دا د یو یا د 2 ورځو خبر نه تر عمرې پورې چې څوک غلط کانټینټ کوي هغې پسې به تاسو نښتي بس غلط کانټینټ چې کوي نو مونږ به ورپسې نښتي یو ښه کانټینټ دې کوي توبه دې وباسي ښه کانټینټ دې کوي همدغه دا به زموږ مرګري او څنګه چې نن مونږ په ټیم کې ولاړو دی به مونږ سره ولاړ ښه کار به کوي لګیا به یو بس چلیږو به مطلب معافي نشته داسې چې یاره مطلب چېرته لاړ شي او بس چې غلط کار کوي معافي نشته ښه کار دې کوي مونږ ورسره